أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. دا دو سورتونو سورت مزمل او مدثر دا نهم بابو دا آخرنی حصے دے دوار سورتونو کی صداقت قرآن و ترغیب الی القرآن. نو دا سورت مدثر نزول کی پست سورت مزمل ندے ربط داشو چی ما قبل کی ترغیب الی القرآن نو دلتا تحزیز دے پر رسولو دا دغی مسئلے چې قرآن دے دا خلق تو ورسوا. ما قبل کے پصبر حکم ہو دلتا ہم اللہ فرمائی لربک فاصبر درب د پارا صبر کوا. ما قبل کی او فرمائل وما تقدمو نو دلتا فرمائی قم فانذر خلق ویروا. دعوت صورت تا تحزیز فی التبلیغ او رد شفاعت قہری. خلاصه دا چې اول تحزیز دی علی التبلیغ د قرآن او تخویف یو خروی بیا زجر د اعراض کوونکو د کتاب تا. کم خلق چې د الله د کتاب نه مخ اړوي اعراض کوي او رد په مشرکینو چې غي استهزاء کوي او دا غي د استهزاء جواب بیا شواهد په صداقت کتاب او د نبی له صلوات و سلام او زجر دے ټولو اعراض کوونکو تا او بیا آخر کې صداقت کتاب خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دے. شروع کوم یا ایها المدثر اے ځان په کمبل کې تاون کې قم پاسېګا فانذر خلق ويروا وربک فکبر او د رب لوی بیان کا. هغه وختونه لاړ چې تا به خوبونه کول او استراحتونه به دې کول. وسو وخت د متاعب دی پاسېګا. تفسیر روح المانی لیکلی دی یا ایها المدثر قم فانذر جاءتك المتاعب فلا تسترح. تا ته متاعب وغا ذمواری درکړې شوانو دا ذمہواری وس استراحت نغواړي. دا به ته منډه تر لکه ځان بستړې کې او بیان بکې. فاسقا فانذر خلق ويروا وربک فکبر یری چې نو څنګه به یری اهمه مسله چې کومه دا وربک فکبر د رب لوی دی بیان کا چې ستا رب څومره لوی ذات دی په اعتبار د ذات په اعتبار د صفاتو د قوت د طاقت د علم د رب لوی بیان کا. وثيابک فطهر او جامه د پاکه کا. د جامه د پاکوالی څه مطلب دی؟ زاد المسیر کی به د دې ډېر معنی کړی دي. یو معنی دا چې جامه اغوندي نو داسې جامه واغونده چې حلالي چې چانه دی مال نه والے غدر او د معصیت نه او دغه سي استاجامي د کسب غیر طاهر نه او ثيابک فطهر طهر نفسک من الذنب ځان د ګنا نه پاکا او جامع دی پاکی کا عمل دی صالح کا. شپږم معنی کړی دا چې جامع دی پاکی کا اخلاق دی خسته کا. او زاد المسیر کی بل معنی کړی دا جامع ډېری موږ د ود حدنا وثيابک قصر
چې بے ځای خرچه کې اواسي کپڑے ځام پسې کپڑا راکاږي او بل معنی کړي دا وسیابک فتوهر قلبک فتزړه دی پاک کا تزکیه د زړه وکا او زاد المسیر بل معنی کړي دا اغسل ثيابک بالماء ونقها جامې دی په اوبو باندې وینځه پاک جامې اچوا وسیابک فتوهر جامه دی پاکه کا زمون پښتو کې دا مثال شته دی حالکه وې دا جامې دی پاکه ساته چې پجامه دی څوک داغ ونه لګي وی پلانې دومره پاک سړی دی چې په لمن باندې منځ کیږي او پلانې خزه دومره پاکه ده چې داغه په صادر باندې منځ کیږي وسیابک فتوهر نو خپل جامې دی پاکه ساته دا ټول معانی پکې دي والرجز فهجر او والرجز فهجر رجز ناپاکی ته وای او مراد رجز نه شرک دی او شرک پرېدا او اهل شرک د شرک والا پرېدا رجز فهجر پرېدا یو معنی کړي د الاصنام والاوثان بوتان او اوثان د دې عبادت پرېدا او رجز هر قسمه ګناه فهجر پرېدا اول معنا چې ما وکړه شرک پرېدا ټول ګناونه پرېدا عذاب ما يؤدي الى عذاب الله تعالی عذاب چې هغه سره د الله عذاب ترسي دا پرېدا ورجز د شیطان تابعداري فهجر پرېدا ولا تمنن تستكثر او ته احسان مکوا چې ډېر زیات بیان دیو کو دا موه وا چې ما مسله ډېر وکړه بیان می ډېر وکړو ولا تمنن احسان مکوا چې ډېر کار می کړی دی ولی ربک فصبر د رب د پاره صبر کوا فیضان قرف الناقور کله چې پوکې وکړې شي پښ پیلې کې فذلک یومئذ یوم ناصر نو دا ورځ د ورځ سخته علل کافرین غیر یسیر په کافرانو نه دا اسانه دا ورځ راتونو کې وخت کې ګران ورځ ده زرنی پریدما ومن خلقت وحیدا غسوک چې ما پیدا کړی دی یوازې وجعلت له مالا ممدودا او ډیر مې ورکړیو هغه د پاره مال ډیر ګرځولې مې وغلر مال ممدود پراخه وبنین او زامن شهودن چې حاضر بو د پلار سره په هر وخت کې شاته به ولاړو ومحت له تمیدا او پراخي مې ورکړی دتا هر قسمه پراخي د مال د دولت د جیداد ثم يطمع ان ازيدا او بیا دا نور امیدم لري چې نور مل زيتي ورکما نو دا ولید ابن مغیره کلا انه کان لآیاتنا عنیدا د حال څنګه مال دولت جیداد بچی اولاد درس مې ور کړیو نه د داسې یقینا دیو زمنګ د آیاتونو نه عنیدن سرکشی کوونکې سورهقو زرد چې زبداو خجوم سعودن د سعود غرتا سعود یو جبل دی د غر دی د ور په جهنم کې پاغه غرب ورخه جوما انه فکر د فکر وکړو سوچ وکړه چې سوې مو وسو فکر فکر وکړو وقدر او به اندازه ولګولا فقتل كيف قدر نو هلاك دي شي څنګه اندازه ولګولا ثم قتل به دي قتل کړي شي كيف قدر څنګه اندازه ولګولا ثم نظر به نظر کو او نظر کې دا سوران وران قتل وکړو ثم نظر به نظر کو وران قتل وکړل ثم عبسا او به دا تندې تریوش کو وبصرام او را باندې کو زړې تنگ شو چا معنی چې د چا کلام خنه لګيږي نو هغه دغه سکیږي نظر بد وقتل عبسات اندې ترش کو وبصر او زړې تنگ شو ثم ادبر او به شاکړلا واستكبر او ډیر تکبر وکړو نو وینای څو وکړلا وی ویلا فقال ان هذا الا سحر يسر نه دا مگر سحر او جادو دی يسر چې تاثیر کوي د نبی علیہ السلام بیان ته سحر او جادو ویلا
ان هذا الا قول البشر، نه دا مگر وینا د انسان. سأصلیه سقر، الله وی زر دې داخل به کوم سقر تا، سخت جهنم تا. سقر چې ډیر پکې یخي او ډیر سخت د هلاکت زیاده. وما ادراک ما سقر، سشپیک تعالی را چې سقر څه ته وي. لا تبقي ولا تذر، معنا دا د سقر لا تبقي چې د انسان کافر په بدن باندې نه پریدي غوخه، ولا تذر او نه اډوکه، غوخم ختمي او اډوکه هم ختمي. لواحه للبشر، سوزي لواحه للبشر، هغه چمړه د انسان، د انسان دا چمړه سوزي را سټ کورې کوي. علیها او په دغه جهنم باندې 19 ملائک مقرر دي 19. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، او ندی مقرر کړي منګه اصحاب د اور مگر ملائک دي. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا، او ندی ګرځول ما شمیر د دې جهنميانو د څوکیدارانو د ملائکو دا شمیر مینه دی ګرځولې مگر امتحان د پاره د کسانو چې کافران دي. دی به وایي چې 19 فرشتي څه شي دي، 10 لاکه منګي، 10 لاکه منګي، 10 لاکه منګي په ورپا به 19 کسان دي، یو به ونیسو ځان به اخلاص کو. الله وی دا 19 عدد کې امتحان دی. ته طاقت نشي لرلی چې د یو ملائکه نمبر لاړ شي، مگر دا امتحان دی د پاره د کافرانو. لیستيقن الذين اوتوا الكتاب، د دې د پاره چې یقینو کې کسان چې ورکړې شوی دی کتاب. ويزداد الذين امنوا ایمانا، او زیات او ښکار کې کسان چې مؤمنان دي ایمانا خپل ایمان لره، نور ایمان زیات او مضبوط شي. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب، او شک نه کوي کسان چې دې لور کړې شوی دی کتاب او مؤمنان. وليقول الذين في قلوبهم مرض، او د دې د پاره چې وي کسان چې په ژوندو کې مرض دي او کافران. ماذا اراد الله بهذا مثلا، څه اراده کړی د الله په دې مثال د صفت 19 دا 19 څنګه ویل دي، شل به ویلې وي، 15 به ویلې وي. كذلك يضل الله، د غرن گمراه کوي الله چاته چې وغواړي، او هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي. وما يعلم جنود ربك الا هو، نپی جنی لخکر در رب ستا مگر یو الله ته معلوم دي. وما هي، او نه دا جهنم او نه دا آیات او نخي الا ذکر للبشر، مگر دا نصیحت ته د پاره د انسان. کلا حق خبر دا والقمر، قسم دې پسبومې واللیل او پشپه باندې اذا ادبر، کله چې دې ادبر روان شي او شاکی. والصبح گواده سبا اذا اسفر، کله چې رڼا شي. انها ليحد الكبر، یقینا د آیات او دلائل یو د لوی چیزونو ندي، وړي خبرې ندي. دا ضمیر انها راجع ده آیات تا او یا دلائل چې ذکر دي په قران کې. آیات او دلائل دا یو د لوی چیزونو ندي. نذیرا للبشر، دا يرون کې ده د پاره د انسان. لمن شاء غسو چې غواړي ستا سنا يتقدما، چې مخکې شي ایمان تا، او يتاخر او یا ورست شي کفر او شرک تا. کل نفس بما کسبت رهینا، هر نفس په کسب هغه عمل چې د کسب کوي رهینا، پغه کې خطه دی او پغه کې غاڼه دی. الا اصحاب اليمين، مگر د خلاص والا فی جنات يتساءلون، دای به په باغونو کې يتساءلون، تپوسونه بکئی د مجرمانو په باره کې یو بلنا. ما سلککم فی سقر، څه راوستي تاسو د سقر جهنم ته. قالوا غیب وای لم نکو من المصلین، نو منګه چې دنیا کې منګ منځ کړو منظم نکاو. سورت مکی دی او ابتدائی وحیدا، منظم نکاو منګه یو الله نه را بالو، منګ د الله توحید نه مانو. ولم نکو نطعم المسکین، او منګ طعام نو ورکاو مسکینانو ته. وکنا نخوض مع الخائضین، او منګه چې ننوتو په عباسیاتو کې سرد عبسو خلقو، نخوزو ورننوتلو با او کې ناستلو با پغه بحث د
خائزینو کې هغه عبس بحث چې څوک کوي دا غسر بکې ناستو چې یا کسی کوي یا غانی بجانی وي یا ټنګ ټکوري یا نور سي مجلسونه به پیدې غیبتونه پکې وکنا نخوض مع الخائزین او منګه به ورنه وتو په مجلسو په مجالسو د عبسو کې وکنا نکذب بیوم الدین او منګه به تکذیب کو په ورځ د دین د قیامت حتا اتانا الیقین منګ په دې غفلت کې تر دې چې راغې منګ ته یقیني خبره چې مرګ دی فما تنفعهم الشفاعة الشافعين پس ګټه به ونه رسي دوی ته شفاعت شافعینو سپارش د سپارشیانو فما لهم عن التذکرة معرضین سدي دي خلق لرا چې د تذکرہ د نصیحت نه معرضین یا راز کوي لکه سورۃ مزمل کې ذکر شو کأنهم حمر مستنفرا تبوي چې د خلق دي حمر خردي مستنفرا تختیدون کې تبوی دا آخر دی مستنفرا تریدلی مستنفر دی ته وی چې یو يرون کې سیز پچا باندې راشي او دی و تریدي او و تختی تبوی دا حمور خردی مستنفرا تریدلی د سنه تریږي او تختی فرت من قسورا تختی د قسورا د زمرینا چې زمره پراشي روټینګې دی نشي بیا تی زی چرته یو زیته یو ځان دن نه کوي یو خيسته مثال دی قرآن ورکړې دی قرآن موعظه ده قرآن تذکره ده قرآن نصیحت ده قرآن د عبرتونو کتاب ده قرآن د توحید کتاب ده دا توحید او موعظه او تذکره او نصیحت چې کله موحد بیانوي د دې موحد مثال د قسوره د منظری ده دا ازمره ده او دا خرچ دي دا متنفرین دي مخالفین دي نو دا مخالفین مقابلین کأنهم حمر مستنفرا دا دی خر تریدون کی الله کتاب ته ټینګې دی نشي نو غتختی کنه خر مانی چې زماره راشي او ته ودرې دی شي نو قران دا الله کتاب چې بیانېږي مشرک به ټینګې دی شي مبتدی ټینګې دی شي هر مخالف او مقابل د دې مقابل کې ټینګې دی شي فرت من قسورا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا بلکې غواړي هر یو د دوی نه چې ورکړي شي صحفا منشرا صحیفه خوري وري هر یو وی مال دي مستقل دلایل راکړي شي کله نه داسې چریم داسې نشي کېدای بل لا يخافون الاخره دا اسد د دروغ بانی دي بلکې دی نه یریږي د آخرت نه کلا یقینی خبره دا انه تذکرہ چې دا قران نصیحت ته فمن شاء ذکر څوک چې غواړي نصیحت قبول کی و ما یذکرون دی نه غواړي نصیحت مگر الا یشاء الله مگر چې الله چاته غواړي و اهل التقوا دغه الله چې د اهل التقوا دی لایق دی چې د نه يروشي و اهل المغفرة او دغه الله لایق دی د بخنه کولو چې مونږ ته بخنو کی لایق د تقوا څوک دی چې داغه نه ير وکړي شي الله لایق د مغفرت څوک دی الله سورۃ قیامت نازل شوه دی پس سورۃ قریش نمکی سورۃ ته ترتیب نزولی کی یو دیرشته ما قبل سره رب داد چې ما قبل کې زجر ورکو هغه خلکو ته چې اعتراض کوي د قران نه دلته تخویب اخروی ور کوي چې هلاک بشي ما قبل کې داغه تکذیب بالحشر بیان شو نو دلته رد دې په منکرینو د حشر باندې چې سو قیامت نه مني او خلاصه د دعوت صورت ته اثبات القیامت په جمع الالزام انسان دا ټول بدن او دا ډو کې به منګ راجم کو او بچ کېدل نشي دا هر سبا منګ د راجم کو او خلاصه د صورت دا چې اول کې دو شواهد پیش کړي په داوا باندې بیا زجر د منکرینو ته تخویف او خوی او مینز کی یو مثال دی بشارت تخویف د دنیا به حالت د نزع چې کله د نساوزی اخر کې د څلورو چیزونو په انکار باندې زجر ور کوي او بیا د هغه څلورو چیزونو په وجه باندې څلور کرتا
هلاکت او زجر منکرینو د باس تور کوي اخیری آیات کې د دې زینا دا لسم باب دی او دا باب به د سورۃ اعلی پورې چلیږي په دې کې ټول 12 سورتونه دي دې باب کې لسم باب کې احوال د قیامت سره د بیان د توحید نه په هر دویم صورت کې بیان د توحید راځي خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم لان داسی اقسمو لا کما یقولون داسې خبره نه ده لکه څنګه چې وایي دا خلک چې څنګه وایي او څنګه عقیده لري اقسمو ز قسم کوم بیوم القیامه په ورځ د قیامت ولا نه ده داسې څنګه چې د خلکو خیال او ګمان دی اقسمو ز قسم خرما بالنفس اللوامه پاغه نفس باندې چې هغه بزان ملامت غني او ځان به ملامت کوي د دې قسمونو جواب څه دی جواب لتبعثن ولا تجمعن جواب ترو باسا زما د قسمی چې خامخا به تاسو راپورته کړی شي او خامخا به تاسو دا زره زر اډو کې را جمع کړی شي دا الله نه پټې دې ور کې دې نشي ايحسب الانسان ایا ګمان کوي انسان الله نجمع عظاما چې موږ براجه منو کو د داړو کې بلا قادرینا بلکې بولنه من قادر علی ان نسوي بنانا چې برابر کو موږ د دا بندونه بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان یبجر اماما چې انکارو کې اماما دراتون کې وخنا یسالون تپوسم کوي ایان یوم القیامه چې کله به ورځ د قیامت وی تپوسونه کې ستیارې د کړه د کنو فیضا برق البصر کله چې ګډ وډ شي نظر زمنګ استادانو معنا کوله فیضا برق البصر کله چې کیری بیری شي نظر دا تور او سپین پکې اوړي راوړي په دسترو کې ګډ وډ شي دا نظر وخسف القمر او بینور شي سپوږمۍ د سپوږمۍ رڼا به ختم شي وجمع الشمس والقمر راجم بکړې شي دا الله په قدرت باندې انور والقمر او سپوږمۍ یقول الانسان نوای بدا انسان ایوم ایذن په دغه ورځ اين المفر چرته دې زیاده تیخته کم طرف تلاړ شو کلا نه داسې لا وزر نشته دې زید فرار او نشته دې زید پناو د تیخته الى ربک یوم اذن المستقر ستارب تا په دغه ورځ باندې زید ورتلو دې بل طرف ته زین نشته دې ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر خبر به ورکړي شي انسان ته په دغه ورځ په عمل چې مخکې کړی دی او چې د ځان وروسته پریخي دی بل الانسان على نفسه بصيرا بلکې انسان په خپل نفس باندې خې لیدون کې دی هر سړی ته خپل ځان معلوم دی کنه نفس ویني ولو القى معاذيرا اگر که پیش کې دی ډېر عذرونه دا عذرونه نه قبليږي لا تحرك به لسانك نبی علیہ السلام له ادب ور کوي مخوزوا به په دې قران باندې لسانک خپل جبا لتعجل به چې تلوار کې د دې په ویلو جبريل چې براغه نبی علیہ السلام بزر زر ویلا چې را نهیر نشي الله ویلا عجله مکوا ان علینا جمعه یقین فمن باندې دې قران جمع کول دي وقرانه د دې لستل دي تا ته به موږ زده کوو جمع کوو به او تا باندې ویلو فاذا قراناه کله چې موږ دا ولولو یعنی جبريل وای فتبع قرانا داغه نه پستو داغه قرات پسې رستوایا ثم ان علينا بيانا او به موږ باندې د دې بیان نه مراد د دې تفسیر دی د قران لستل دا هم الله ذمہواری خسته دا او د قران بیان تفسیر دا هم نبی علیہ السلام د ځان نه دی کړي الله ته خودلې دی او مکه سي تفصیل د قران د نبی علیہ السلام نه نقل دی صحابه اوس د کړو عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس او نور د قران ماهرین ان علینا بیانا په موږ باندې د دې بیان او تفسیر دی کله نه داسي بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دې عاجله دنیا سره وتذرون الاخره او پرې د اخرت وجوه يومئذ ډیر مخونه په دغه ورځ ناظره تر تازه به الى ربها ناظره
خپل رب ته بګوري و وجوه نو ډیر مخونه یومئذ په دغه ورځ باسر خپبي باسر خپتوي او چې داسې ګرد غبار په پروتي او خپي تظن ان يفعل بها فاقرا تبدا ګمان کې او خیال بکې چې د دې سره شوه د کار ملامتون کې کار چا د شي کړه دې چې سم املای ولا ماته کړه ده سخت عمل سره شوه دې داسې بده بیرنګي او یې رکبي کلان د داسې ذا بلغت التراقیا کله چې راورسیږي روح مریتا چې دا روح راورسیږي وقیل نو په دغه وخت کې به ویلې شي یو طرف ما आवाज شي بس څوک دمون کې نشته دي من راق څوک دې دم اچون کې نو څوک وي ورشي جمعات مولوی صاحب راولې څوک وي ورشي پلانې قاری صاحب راولې ازمنګ غ مولوی صاحب راولې او پلانې شیخ صاحب راولې هر څوک چې ول راولې پلانې ډاکټر صاحب راولې مر پنيټه دي وظن انه الفراق او دا سړی خو په ځان پويږي دی به یقین وکي چې دا وخت د فراق د جدای والتفت الساق بالساق نو تاوب کی پندای ول د پندای سره یو پندای به د بل سره یو ځکی او به تړي الی ربک یومئذ المساق نو ستارب تا په دغه ورځ المساق ورتل دی فلا صدقا دی انسان تصدیق نه کړي د پیغمبر ولا صلوا د توحید نه منله ولكن كذب لیکن د تکذیب کړي د قیامت وتولوا اعراض کړي د قران دا بل معنا شو د صدقا فلا صدقا د نبی تصدیق نه کړي ولا صلا توحید نه منله ولكن كذب لیکن د تکذیب کړي د قیامت وتولوا اعراض کړي د قران نا ثم ذهب الى اهله او به دې تله د خپل اهل او ملګرو طرف ته اهل نه مراد د ملګری دي یتمتع چې تکبر کو اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا نڅلور نقصانونه نو څلور هلاکتونه مویلا هلاکت ته استاد پارا هلاکت ته استاد پارا او بیا هلاکت ته او بیا هلاکت لایق دې استاد پارا هلاکت ثم به اولا لایق دې لکا استاد پارا دا هلاکت چې بیا هم هلاک شي ايحسب الانسان ان يترك سودا ایا خیال او ګمان کې انسان چې پرې به خود له شي سودا بیکار بلا حساب سي حساب کتاب بني علم يكون نطفه من مني يمنا ایا نو دا انسان یو ساس کې د مني يمنا چې اچولې شي پرهم د مور کې ثم كان علقه به دغه نطفه ټوکړه د وینې شو او بیا د دې نه مزغه جوړ شو بیا انسان شکل جوړ شو فخلق الله پیدا فسوا نو قسم برابر کو اعضا وندامنا فجعل منه زوجين الذكر والانثى د دې انسان الله پیدا کړی دی جوړا نر او خزا الیس ذالک بقادر آیا نه دی د غزاد قادر طاقت والا علی یحیی الموتى چې را ژوند کی دا مړی بیا بلا ولن قادر دی سورۃ انسان او سورۃ هل اتا متوی او سورۃ ابرار متوی سورۃ امشاج متوی سورۃ هل اتا متوی سورۃ الدهر متوی دا نازل شوی دی پس سورۃ رحمان نه دوکم سل دی د ما قبل سره ربط دا دی چې ما قبل کې اثبات قیامت په شواهد ونو دلته اثبات بالتمثيل دی مخکې خلقت د انسان ذکر کونو دلته هغه په اول کې بیانې چې انسان نو ما پیدا کو ما قبل په مینز کې ذکر وو صداقت د قران دلته په اخر کې ذکر کړي دعوت صورت هم د اثبات القیامت بالتمثيل اثبات کوي د قیامت په مثال سره او توحید بیانې کې 25 نمبر آیات کې خلاصه د صورت دا ول مثال او بیا مختصر تخویف اخروی او بشارت ذکر کوي تفصیلا صفات ابرار او دا غي لس جزاګانی اخر کې ترغیب ور کوي قران ته او تسلی نبی علیہ السلام ته مسله د توحید بیا زجر ور کوي به حب الدنیا په مینه د دنیا او اخر کې ترغیب دی قران ته خاص په مدد د نوم د الله چې مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کو محل اتا حل په معنا د قد دی
یقینا اتا راغله ده علی الانسان په انسان باندې حین دس یو حین دس یو وخت من الدهر د زمانینا یقینا په انسان دس یو وخت د زمانه نه راغله ده لم یکن شیئا چې هیڅ شی ده نو زما استانم چا نه خسته منګ نو دس وخت په منګ راغله ده انسانیت آدم علیہ السلام نو آدم نو بنی آدم د کوم زنرال نو انسان باندې داسې زمانہ راغلی دا چې د نو هیڅ شی مذکورا چې د ذکر کې دی شو نو الله و انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړ د انسان من نطفه نمشاجن دا غي نطفه امشاجن ګډه وډا نطفه الرجل و نطفه المرأه نبتلیه منگ امتحان کو پدبانے فجعلناو سمیعا بصویرا نو گرزول دے منگ دلرا بس سمیعا نوریدن کے بصویر نو لیدن کے عاقل انا هدیناو السبیلا بیا بیان کړه دے منگ دتا دلاری نی غلار میں تا خود لیدا اس دتخو خدای ما شاکرن که شکر گزار منن کے جوڑی گی او اما کفورن او کنا شکر کو پر کون کے جوڑی گی دا دتخو خدا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا یقینا من تیار کړی دي د کافرانو د پاره سلاسلا زنجیرنا واغلالا او توقنا وسعیرا او گرمور ان الابرار او یقینا د نیکان خلق چې دي یشربون سکبا من کاس دغه کاسونا کان مزاجها کافورا چې غسر بغډونی د کافور دا کافور عینن یوچینه دا یشرب بها عباد الله چسکی بد دی چینینا عباد الله بندیان د الله د الله عباد بد دین اسکل کوي یفجرونها تفجیرا او روانای بدی چینه لرا تفجیرن پروانه ول سرا خپل کور خپل باغ خپل بنگلی خپل دیری لبتی پیپ بولی شي پابندی نشته دی روانای چې کم طرف ته وغواړي هغه طرف ته دا وبزي یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون دی انسان پورواله کړو په دنیا کې بالنذر نظر تفسیر کبیر لیکلی دی احکام د الله پورواله کړو بالنذر په احکام د الله ويخافون یوما کان شره مستطیرا او یریده ده داغه ورزنا چې داغه شر او سختی مستطیرن خوره وردا ويطعمون الطعام ورکاوي طعام على حبه سرد خپل منی د مالنا د مال سره مینم وا بیا د مال ورکاو یا حبنا مراد اخلاص ته ورکاوي دا مال على حبه په اخلاص سره چاله ورکاو مسکینن مسکینانو ته یتیمن یتیمانانو ته واسیرن او قیدیان او جیلیانو ته او چا د اسیر معنی کړی دا مملوک غلام دام ستا سره جیل دی کې دی کنه ستا خدمتگار دی غلام او اسیر معنی چا په قرضدار کړی دا ځکه دا گیر دی په قرض کې د سره امداد انما نطعمکم لوجه الله دیو ته وی ز تاسو له طعام در کومه لوجه الله د پاره د رضا د الله مال مقصد نه دی احسان زباتن در ماین کوما نطعمکم لوجه الله دا الله د پاره در کوما لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نه غواړو موږ تاسو نه څه بدلا او نه شکورن څه صفت او تعریف چې ته زما شکر گزاري او صفت پیش کې ان نخاف من ربنا یقینا موږ یریګو د خپل ربنا یوما هغه ورځ دا عبوسن قمطریرا عبوسن ډیرا سخت ترش او قمطریرا او ډیرا سخت شدید ورځ دا دوړ لفظونه د یو بل د پاره تاکید دي ترش او ترخا او سخت ورځ دا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسريرا یا قمطریر هغه ورځ ته وی چې هغه سختم یو ډیرو دمی خلاصي کېمنو فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بساتی دیلر الله پاک د شر دغه ورځنا ولقاهم نظرة وسرورا او وربکی الله دیتا نظرتن تازگی د مخونو وسرورا او خوشحالی د زړونو مخبم تازه یو زړبم خوشحالی وجزاهم بما صبروا بدل باور کې دی طرف د دی
په سبب د دې چې صبر کړو دنیا کې په تکالیفو صبر ورکی جنتن باغونا وحریرا او جامع کپڑے درې خمو متکئین فیها علی الارائک ډډ به لګولی پدی جنت کې علی الارائک په تختونو باندې بناستی لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا نبوینه دی پدی جنت پدی تختونو او پدی باغونو کې شمسن ور من گرمی ولا زمهریرا نه یخنی بس خسته هوا ده نه ګرمشته ده او نه یخنشته ده او خوشاله نه دي ودانیتن علیهم ظلالها او ډیر بنزدی پدی باندې ظلالها سوري د دې جنت د دې د ونو د سانګي بدا شراکت یو سوري به پکړي وذللت قطوفها تذلیلا او تابع به غنچکونه د دې میوه تذلیلن پتابه کېدلو سره کما میوه چې غواړي هغه غنچکه سانګه برانی کا تکیږي دته دیبتی دانه را شوکې تازه د بتابي غنچکونه به تابع پتابه کېدلو سره او یطاف علیهم بآنیه من فضه او ګرځولې بشي پدای باندې آنیه لوخي ګلاسونه کوبونه او جیکونه ډک بې من فضه هغه لوخي چې هغه به جوړي من فضه د چاندي او د سپینو زرونه واکواب او کوبونه به کانت قواریرا شیشه خواریر من فضه نو دا شیشه به جوړي د سپینو زرونه قدروها تقدیر او دا به اندازه کړي په اندازه کولو سره دومره شراب او دونه سیز تعالی پکې راوړي چې څونه الله ته اندازه ده چې بس هغه کې به پات کېږي نو پورا اندازه الله تعالی معلومه ده او اسقون فيها کاسن کان مزاجها زنجبیلا سکله بشي دی باندې فيها پدې جنت کې کاسن هغه ګلاسونه او کاسې د شرابو کان مزاجها چې وی بداغي ګډونه زنجبیلا ادرک خدا د سي ادرک د دنیا نه دی ګورا عیننی وچینه ده فیها پدې جنت کې تسمى سلسبیلا چې دا مسما شوی د سلسبیل چینه سره خدا یو مثال د دنیا سره زنجبیل ادرک ده او دا چینه ده مسما شوی دا سلسبیل سره ولی تسلسبیل وی زکا همیشه روانه ده ودریږي بنه ويطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي بپدای باندې ولدان خادمان مخلدون په یو صفت باندې په یو صفت بې او کلی شکلونه ازار ایتهم کله چې تدا خادمان ویني حسبتهم نمتب ګمانو کې په دای باندې لؤلؤ ان ملغلری منصورا خوري وري دا ملغلری دی خوري وري دایغه خادمان دي واذا رايت سمر ايت او کله چې تویني سمر ایتانو بیا بوین نعیم نعمتنا و ملکن کبیرا و بادشاہی لویا بادشاہی بوین عالیهم پورتا طرف تا باد دی پاس طرف تا ریخم بی سیابهم سیاب سندس جامی بی ریخم د نری ریخمونا خضرون شنا وستبرقون اولاند طرفونا د دی تولیانو هغه استبرق بی هغه بریخمی پیړ غټ ریخم پاس پرسونو باندې بنری ریخم لګیدلی شناو لاندې طرف ته چې د پیړ ریخمی وحلو دې تبا چولې شیا ساورا بنگړي من فزت د سپینو زرو نو دا باغی وخت خخ کاری د سړو سره وسقاهم ربهم شرابا طهورا او بسکی الله پاک پدای بانی وہ بس کی پدای بانی اللہ پاک شرابا طہورا شراب طہورا پاک وہ بس کی پدای بانی رب دے شرابا طہورا شراب طہورا پاک ان ذا کان لکم جزاء قینندا استاسو د پاره جزا دا چې تاسو له بدر کړی شي وکانه سعیکم مشکورا او استاسو سعی چې دا مشکور او قبول دا
عمل ستا چې دنیا کې کړه او دا مشکور او مقبول دی. ان نحن نزلنا عليك القران يقين نازل کړه تا ته قران تنزيلا پنازل ول سرا. فاصبر لحكم ربك نو صبر کوا د فیصله د رب ستا. ولا تطع منهم آثما او كفورا او تابعداري مکو منهم د دین آثما د ګناګار او کفورن او په معنا د وره وکفورن ناشکرا. واذکر اسم ربک بکرتا واسیلا یادونم دربستا بکرتا سحر ټیم کې واسیلا نو ما خام کې. ومن الليل فاسجد له او د شپې د حسینا د څه حسینا سجده کوا الله تا وسبح ليلا طويلا او دا وګد شپه دا پدې کې د الله پاکي بیان وا دا وګد شپه. ان هؤلاء يحبون العاجله یقینا دا خلق چې دي د دې مینه د عاجله دنیا سره عاجله او تزکوي چې دا زر ختميږي. ويزرون وراءهم يوما ثقيلا او پریدي مخ خپل ته یو ورځ چې غم ثقيلا ډیر درنه ده. نحن خلقناهم دا خلق مون پیدا کړی دي وشددنا اسرهم او ما مضبوط کړی دي د دې بندونه. واذا شئنا بدلنا امثالهم کله چې موږ غواړو ان الله وای بدل وکړو موږ د دې په مثل نور تبدیلا په بدلولو سره. تاب ملکما ختم بدی کما ستا په ځای نور راولم. ان هذه تذکرہ یقینا دا صورت چې دیتا تذکرہ او نصیحت ته. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا سوک چې غواړي ودی نسی خپل رب ته لار د ورتلو. وما تشاءون الا ان يشاء الله نو غواړي تاسو مگر هغه چې غواړي الله. ان الله كان عليما حكيما یقینا الله د علیما وا حکیما د حکمت والا ذات. يدخل من يشاء في رحمته داخلي الله پاک سوک چې غواړي په خپل رحمت کې. والظالمین ويهلك الظالمین او هلاکی ظالمان. اعد لهم عذابا الیما تیار کړی دی د پر عذاب درناک. سورۃ مرسلات دا نازل شوی دی پس ته مزنا په ترتیب نزولی کې 33 دی او دیتا سورۃ عرف وی. د ما قبل سره ربط دا دی چې مخکې اثبات قیامت بالتمثيل نو دلته شواهد کثیره ذکر کړي. ما قبل کې د منکرینو ذکر او مختصر دلته د منکرینو افعال قبیحه ذکر کوي کثیر ډیر. دعوت صورت هم د اثبات القیامت بالشواهد والدلائل. خلاصه دا چې اول 15 شواهد په اثبات د قیامت څلور حالات ذکر کوي مخکې د قیامت نه قبل القیامت. بیا تخویف دنیوي او عقلی دلائل بیا تخویف اخروی او بشارت او اخر د صورت کې زجر د مشرکین ته په شرک او په اعراض عن کتاب الله تعالی چې د الله د کتاب نه اعراض کوي او مخړی. خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم. والمرسلات عرفا گوادی او قسم دې پاغه ملائکو دې کې معنی مختلف دي. مرسلات یو معنا دا ملائکه بل معنا دا هواګانی. والمرسلات قسم دې په هواګانو عرفن چې روان دي په ډېر نرمۍ سره. فالعاصفات نو گوادی او قسم دې په هواګانو چې تیز چلیږي عصفن په تیزۍ سره. والناشرات او گوادی هغه هواګانی چې خورون کې دی وریز لرا نشرن په خورولو سره. فالفارقات فرقا نو دی فارقات فرق راوستون کې دي دا صفت به د ملائکه واخلا جدا جدا ای راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې. فالملقیات ذکرا غرزون کې دي ذکر لرا او یا عذرا ختمول د عذر لرا چاله پند ور کوي او چاله عذر. مرسلات هواګانی مرسلات نا ملائک د مرسلات نا مراد رسولان پیغمبران. دا خطیب شربینی دی ټولو سره لګولې دي او دا پسمانی گوادی دا پدی گوادی انما توعدون لواقع. تاسو سره چې د څه وعده کې دی شي دا وعده خامخا واقع کېدونکې ده دا رسته کېږي نه.
هغه هوا چې په نرمۍ چلیږي، هغه چې په تیزۍ چلیږي، هغه هوا چې وریځې خوري په فضا د اسمان کې په خورولو سره، هغه ملائکه چې جدا د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي، ملقیات د ذکر او د عذر، د چا عذر ختمي، چاله پند ورت کوي، څوک یری دا گوادی په دې باندې انما توعدون لصادق، واقع تاسو چې د کوم شی وعده کیږي دا خامخا واقع کیدونکي دي. فاذا النجوم طمست کله چې ستوري به نور کړي شي، واذا السماء فرجت کله چې اسمان وچوي، واذا الجبال نصفت کله چې غرونه والوزي، واذا الرسل اقتت کله چې پیغمبران لوق ور کړي شي چې دې وخت راشي، او قتت پیغمبران لو وخت ورکړي شي، لای یوم اجلت او به ویل شي د تعالی ای یوم اجلت، کم ورځ ته اجلت رست شي وي، نو لیوم الفصل ورځ د فصل تا، وما ادراک ما یوم الفصل، سشپک تعالی را چې دا یوم الفصل څه شی دی، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ مکذبین لا، الم نهلک الاولین، تخویب د دنیا، آیا مان دي هلاک کړي لومبني، ثم نتبعهم الاخرین، او به پر پسې کړي دي رستنی، کذالک نفعل بالمجرمین، د قرنکار کو موږ د مجرمانو سره، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ د مکذبینو د پاره، علم نخلقکم من ماء مهین، اے انسانات تمانه پیدا کړي د کمزور وبونه، فجعلناه فی قرار مکین، منګر زولې پاغه قرار زه مکین مضبوط چې رحم د مور د الی قدر معلوم تر نیټی مقرری، فقدرنا نو منګه اندازه لګولې دا، فنعم القادرون نو منګه ډیر خيسته اندازه لګون کی، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت په دغه ورځ مکذبین لا، علم نجعل الارض کفاتا، یا مون د ګرځول زمکه کفاتن راجم کون کی، کفاتن جامعا راجم کون کی، احیاء و امواتا، د ژوندو او د مړو، مړیم پکې دي او ژوندیم پکې دي، وجعلنا فيها رواسي، او ګرځولې دي ما په دې ځمکه کې رواسي غرونه، شامخات دنګ دنګ، واسقیناکم ماء فراتا، او زه تاسو لو بدر کوما او پتاسو باندې مسکولې دي، او سکو مې در باندې ماء فراتا، او بخوږي تند ماتون کی، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت په دغه ورځ مکذبین لا، ان طلقوا دی تبویل شي زی ورشي لاړ شي الی ما کنتم به تکذبون، هغه څه چې تاسو په تکذیب کو، ان طلقوا لاړ شي الی ذل ذی ثلاث شعب، هغه سوري ته چې خاوند د درې وسانګو، درې سانګي دي، لاس ولین نه پیدا د سوري ور کوي، ولا یغنی من اللهب، او نه سړی بچ کوي د اور د لمبینا، زید دالته ورشینو، انها ترمی، یقینا دا جهنم چې د ترمی راولی، بشررین بصر کی، کل قصر پشان د بنگلو، یو بصر کې داغه دونه دی لکه یو غټه بنگلا، او دغه سي د کافرانو د آزاد کافرانو هم داسې غټ غټ شي، تعالی سنو خپې دا بدنونه به غټ شي او سوځي به درد بکای، کانه جمالات صفر، تبوی چې دا خان دي سپرون زیړ زیړ، دا سی بدا بصر کی د جهنم نرا الوزی، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت په دغه ورځ مکذبین، لا هذا یوم لا ينطقون، دا هغه ورځ دا چې دوی به خبرې نشي کولای، ولا یؤذن لهم، دوی ته به اجازت نشي کېدی، فیعتذرون چې عذر پیش کی، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت په دغه ورځ مکذبین، لا هذا یوم الفصل، دا ورځ د فصل د جدای، جمعناکم نراجبکم تاسو الاولین او لنبنی، فین کان لکم کید، کستاسو د پاره څه کید او تدبیر او څه چلوي، فکیدون نو وکي کنه زما خلاف کوم تدبیر چل درځي نو وکي، ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت په دغه ورځ مکذبین دروغجن لا، اوس بشارت، ان المتقین فی ظلال وعیون، یقینا متقیان به پسورو کې، وعیون او پچینو کې، وفواکه او میوه، مما یشتهون، هغه میوه هغه پروت چې د دوی وته اشتها کیږي، کلو الله به وته خوري وشرب اسکی، هنی ان پخ خوشاله سره، او پخ تیرېدل سره په مړی کې، او پخ مبارکۍ سره، دا ټول معنی دي،
بما کنتم تعملون په سبب دې چې تاسو عمل کو انا کذالک نجزی المحسنین یقینا موږ دغه رنګ جزا ورکو موحدین او محسنین تا ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ مکذبین او دروغجن الله بدی ته وی کلوا خری وتمتعوا او پیدا حاصل کئ خری وتمتعوا پیدا حاصل کئ په دې دنیا کې سر قلیلا لګوندې انکم مجرمون یقینا یی تاسو مجرمان وویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم اركعوا لا يركعون کله چې دی بی دینو ته ویل شي چې عاجزی وکي الله ترکو وکي لا يركعون الله تعجزی نه کوي ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ مکذبین د پاره فبأي حدیث بعده فكما یو خبره بعده او زمیر راجه د قران ته فكما یو خبره پس د قران نه یؤمنون دا خلق به ایمان راوړي چې قران په اثرونه کو نو بل بکم شي چې په دبا اثرو کی سورته نبا دته سورته عامم وای دته سورته تساؤل وای دته سورته معسرات وای ما قبل کی شهادتونه په اثبات قیامت بیان کړل نو دلته زجر ور کوي منکرینو ته منکرینو د باستا ما قبل کې دلائل عقلیه مختصرون دلته انعامات عظیمه ذکر کوي دعوت صورتم د الزجر علی منکر الباس زجر زورنا خلق ته چې انکار کوي د باسنا دعوت توحید پنه د شفاعت قهری خلاص زجر دې په منکرین قهری او تخویف اخروی خاص په مدد دنم د الله چا مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم عم يتساءلون د سچ تپوس کې استانه یا د سچ تپوس کې د خپل کې دی یو بلنا خخا عن امر القيامه دغه امر د قیامت تپوس کې عن النبأ العظیم دې تپوس کې په بار دغه خبر عظیم لوی خبر دا هغه خبر دی الذي هم فيه مختلفون چې دی پدې کې دی اختلاف کوونکی ځکه بعضی مؤمنان دي او بعضی کافران دي کله نه داسې سیالمون زر دي چې دی به پوښي ثم بیا کله داسې نه دا سیالمون زر دي چې دی به پوښي الله فرمای الم نجل الارض مهادا ایا مان د ګرځولې د ازمکه مهادن هموار فرش والجبال او غرنا او تاد میخنا وخلقناکم ازواجا او پیدا کړی می تاسو جوړه جوړه وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولې می د خوب تاسو د پاره سباتن راحت د بدن وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې می د شپه لباسن تاسو د پاره پرده او جامه وجعلنا النهار معاشا او ګرځولې می د ورځ معاشا تاسو د جن او د گزاران او د ګټي وټي د پاره وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړی می دي د پاس استاسو نا سبعا شدادا او اسمانونه مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا او ما پیدا کړی دی په دې کې سراجن دیوا وهاجن پړقیدون کې وانزلنا منغرا لګورا ورو من المعسرات د وريزنا ما ان سجاجا وبرا بدون کې لنخرج عدد د پاره چراو باسو به پدیو بو سره حبن دانی ونباتن او بوټي وجنات الفاف او باغون غن ان يوم الفصل يقين رز د جدای چې دا کان میقاتا دا د وخت مقرر موقت باجل معدود په یو نیټی مقرر ده یوم ينفخ في الصور غورت چې پکې به وکړي شي پښپېلې کې فتحتون افواجا نورازي بتا سوډلې ډلې و فتحت السماء کلاو بشي دروازې بشي اسمان فکانت کلاو بشي اسمان فکانت ابوابا نشيب دروازې دا ولي دا طرقا ومسالك لنزول الملائکه دا بلاری د ملائکو د پار چې را کوزيږي با وسجرت الجبال او وابلزی روان بشي غرونا فکانت سرابا نشيبا پړق د شګي لر چې ګوري پنور او پغارمو کې نو دې شګو کې یو ګل پړق کوي منګ دوتا شګو ګل وایو څوک ته پړق د شګي وای نو دا با دا غرونه به وبېږي د شګو ګل پشانه به ډېر کې شي د شګو سرابن پړق د شګي ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم چې دا زید مرصادن تیار مورچه دا لتواغین مآبا او د سرکشانو د پار زید د ورتلو لابسین فيها وخبتی ری فيها
پدی جهنم کی احقابن ډیر زمانہ لا یذوقون فیها نبسکی پدی جهنم کی بردن یخواله ولا شراب او نه یخیوبو الا حمیما مگر گرمی وبو وغسا قوین زوی بس دغه شی وي جزاء وفاقا یجزون جزاء جزاء ورکړي چې دې ته جزاء وفاقا موافق د دې د اعمال سره څنګه چې د عملو اقص سزا ملاو شو انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا د عقیده نه ساتل د حساب کتاب وکذبوا بیااتنا کذابا او تکذیب کو زمون پیاتونو کذابن په تکذیب کولو سره وکل شیء نحسویناه کتابا هر شی موږ راګر کړي دی په لیکلو سره زمانه یو شی پاتې نه دی فذوقوا وسکی ای ظالمانو فلن نزيدکم الا عذابا نو زیات ونکم تاسو لره مگر عذاب ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا یقینا د متقینانو د پاره مفازا کامیابی دا حدائق او باغچی دی واعنابا او انګور دی وکواعب او پیغلی جنکی دی اترابن چې د دې خپل خاوندانو سره به عمر کې همزولی وکأسن او پیالی به دهاقن ډکه د شرابو لا يسمعون فيها لغوا نب اوریدای په دې جنت کې لغون به پیدي خبره ولا کذاب او ندروغ یا انکار بد چا څوک نه کوي جزاء من ربک یجزون جزاء سزا بدله ور کړی شي دی له بدلا من ربک اسنا رب د طرف نه عطاء حسابا دا عطاء دا ور کړ د حسابا پورا کافی د عمل سره برابر رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو وما بینهما وغس چې دی په منځ کې دی الرحمن رحمان ذات ته چې د رحمان شملت رحمته کل شیء دا الله رحمت ارش ته شامل دی لا یملکون منه خطابا سوق به مالک اختیار لري دا الله د طرف نه د خبرو کولو یوم یقوم الروح غورز دا چې بدریږي جبرئیل علیہ السلام والملائکه ملائکه صفا صفنا صفنا لا يتكلمون اسوق بخبر نه کوي او کولې به نشي الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه وکړي د رحمان ذات وقال ثواب او ویلي په دنیا کې حق خبره هغه ته به اجازه وشي د شفاعت ذالک اليوم الحق دا ورځ د حق او سچا فمن شاء اتخذ الى ربي مآبا سوک چې غواړي ودی سی خپل رب تلار د ورتلو ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا ما وير ولي تاسو د عذاب نږدې نه یوم ينظر المرء هغه ورځ دا یوم هغه ورځ ينظر المرء چې ګوري با سړی و بیني هر مر سړی ما عمل قدمت چې مخکې لګلې دي یداهو د دلاسونو هغه معنی کوډ دي یوم ينظر المرء هغه ورځ دا منګ يرو تاسو در عذاب قریب نه یوم هغه ورځ دا ينظر المرء چو بین هر سړی ما قدمت یداهو هغه چې د لاسونو لګلې دي اعمال سچ کړي دي ويقول الكافر او وای به کافر انسان یا لیتنی ها ارمان دې مال را كنت ترابا چې وې زخاوري اوړو به تر پاسې دلې نو حساب کتاب را سره نوې شوه سورته نازعات نازل شوه دې پستو سورته نبنا دې ته سورته ساحرم وې دې ته توامم وې د ما قبل سره رب دا دې چې ما قبل کې زجر او منکرینو د باس نو دلته تخویب د دنیا ور کوي په واقع د فرعون دعوت صورتم د اثبات القیامت بالشواهد مع التخویف الدنیوی خلاصه دا چې صورت کې اول شواهد دي بیا علامات دي د حشر او زجر د منکرینو د باستا بیا تخویف دنیوی په واقع د موسی بے عقلی لس دلائل او تخویف اخروی او بشارت او زجر دي هغه خلق ته چې تپوس کوي په بار د قیامت کې بسم الله خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم والنازعات غرقا دا صفت د ملائکو نازعات هغه ملائکو ته وي چې سا اخلي د کافرانو نا غرقن په سختۍ سره والناشطات او قسم دې په هغه ملائکو چې سا اخلي
په اسانۍ سره د مؤمنانو نه ناشطات او نازعات. هغه ملائکی چې اخلي ارواح د کافرانو لرا غرقن په ډېرې سختۍ سره نو راوباسي بیتي. ناشطات هغه ملائک قسم او گوادي چې هغه روحونه اخلي د مؤمنانو نه نشتن په اسانۍ سره. والسابحات او گوادي هغه ملائکی چې روان دي سبحن په تیزۍ سره. فالسابقات سبقا نو مخکې کېدونکي دي حکم د الله ته په مخکې کېدلو سره. فالمدبرات امرا نو تدبیر کوونکي دي امرن حکم د الله لره چې الله او څنګه حکم کړی هغه عملي کوي. جواب د قسم څه دی؟ لتبعثن چې خامخا به تاسو راپورته کړی شئ. یوم ترجف الراجفه هغه ورځ چې ژړک به وکړي د ازمکه یو ژړک یو زلزله. تتبع الرادفان ورپسې به یې کرت بل او د دې نه نفخه مراد ده. پوکې په شپېله کې قلوب یومئذ واجفه ډېر مخونه زړونه به یې په دغه ورځ کې واجفه یریدونکي ابصارها خاشعه او نظرونه به یې وي ذلیله. یقولون وای بدی انا لمردودون فی الحافره ایا منګه اوس دنیا کې دی وای انا ایا منګ بل مردودون واپس کړي شو فی الحافره هغه حالت ولنی ته هغه حالت چې منګه څنګه پکې ژوندۍ وو ګرځېدو چې مړ شو منګه اسی به بیا را ژوندۍ شو واپس بکړې شو منګه حالت مخکنی ته. ایزا کنا ترابا ایزا کنا عظاما کله چې شو منګه اډو کې نخرتا وراستو. قالو تلک اذن کرتن خاسره نو وای بدا په دغه وخت کې را واپس کېدل دي خاسره تاوانی. به څه پیدا ده چې موږ زره زره شو بیا را پاسي. فإنما هي زجرة واحده دا ژړک او شلک دی یو کرت الله تسګران ندي. فإذا هم بالساهره ناس پبوی دا خلق بالساهره پسر د زمکا. حالتا که حدیث موسی راغلی تا خبر د موسی علی السلام ازنا دا ربه کله چې आवाज خپل رب ته بالواد المقدس په هغه وادي مقدس پاک د توا مقام کې. سی وته ویل اذهب الى فرعون اے موسی لاړ شه فرعون ته انه طغى د سرکشي کړی دا. فقل وتو يا هل لك ايشت د استاد پارس مين او رغبت او خواهش الى ان تزكى دي خبره ته چې تزان پاکي. واهديك وزو خيمتا الى ربك استا رب تربتا سلار فتخشى متويريږي وخه وتسرت خيف اراه الايه الكبرى نو وی خود لدتا معجزه لوی معجزه او خدلا فکذبانو تکذیب وکوا عصاونا فرمانی وکړه. ثم ادبر او بی شاکل لیسا چې کوشش کو. فحشر نو راجم کړه خلق او خپل وزیران فنادا او اعلان وکړو. فقال وی ویلا انا ربکم الاعلى زیما استاسو رب الاعلى وچت زستا سربما. فاخذه الله نكال الاخره والاولى ونيو الله دي فرعون را عذاب د اخرت او عذاب د دنیا. دنیا کې الله راګیر کو اخرت کې په الله راګیر کی. ان فی ذلک العبرة لمن يخشى یقینا پدې کې واقعا کې عبرت او نصیحت ته دغه چا د پاره یخشا چیرې د الله نه. انعامات 10 ذکر کوي. انسان سوچ وکا انتم اشد خلقا آیا تاسو مضبوط خلقن په پیدایش کې ام السماء اشد او کاسمان ډیر مضبوط ته بناها چې جوړ کړی دی لر الله پاک. رفعو چت کړی دی سمها چت دی فسواها نو خی برابر کړی دی. واغتشا او تیار کړی دی لیلها شپه دی شپه تیار ده. واخرج او راستری دا زحاها نور رڼا د دې ساخ د دې ورځ رڼا شپه تیار. والارض بعد ذلك دحاها وزمکه پست دینه دحاها غړه ولیدا. دې زمونه یو اعتراض دی هغه دا دی چې زمکه بعد ذلك دحاها زمکه مخ کې پیدا ده کا اسمان. نو دې معنی اتفاق دی د علماو چې زمکه مخ کې پیدا ده اسمان وروسته پیدا شوی دی. اول ارض بعد ذلك دحاها چې دل ترازی نو دحې د زمکه همواره د زمکه دا وروسته شوی دی. دحی همواره د زمکی پست اسمان نشوي دي او اصل زمکه مخ کې پیدا شوی دا د اسمان نه.
نو مخکې سورۃ بقره کې دا تیر شي او حامیم سجده کې دا جواب شوی والارض بعد ذلك دحاها او زمکه بعد ذلك دحاها پس دینا څوک دا بای په معنا د مع اخلي مع ذلك دحاها سره د دینه دحاها هموار کړو غړولې دا اخرج منها ماها ومرعاها رايستري دي د زمکه نو بد دي ومرعاها او چراغا دي والجبال ارساها او غرونه ودرولې دي په دې زمکه باندې دا دنګ د غرونه متاع لكم ولانعامكم پیدا د تاسو د پاره او تاسو د سارو د پاره فاذا جاءت الطامه الكبرى کله چې راشي آفت مصیبت لوی دا طامه الكبرى دا د قیامت نوم دی عبد الله ابن عباس سے وایي چې طامه الكبرى راشي هغه سخت آفت لوی مصیبت یوم يتذكر الانسان ما سعى نو پتہ ورځ باندې به تذکر معلوم بکی کړي او یاد بکی انسان ما ساغ چې سایو کوشش کړي دنیا کې ارسبو تر یاد شي وبرزت الجحیم لمن يرى او خکار بشي جهنم هغه چاته چې سو کې ویني فاما من توغا چا چې سرکشي کړي دا دنیا کې د حدود شریعت نه توغا سرکشي کړي دا واصل الحیات الدنیا او غره کړي دی دا ژوند دنیا فإن الجحیم هي المأوى یقینا جهنم د زید ورتلو دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او هغه څوک چې ریدل دی د ودریدو د خپل ربنا چې زما برب ته پیش کیږي او زه برب ته ودرېګم د دینه یریدلې ده ونهى النفس عن الهوى او ځان من کړي د خواهشاتونه فإن الجنه هي المأوى یقینا جنت زید د ورتلو يسالونک تپوس کې استانه دا ناپوه خلق عن الساعت په بارد قیامت کې ایان مرساها کله به د دې قائمې دل کله به قائمېږي دا قیامت فيما انت من ذکراها نو پسکی ته د یاداشت قیامتنا تا پس پته ده الى ربک منتها استربت منتها انتها د علم د قیامت تا انتها د علم د قیامت الله تعالی انما انت منذر من يخشاها ستا ډیوټي دادا تیرون کې د هغه چا چې یریږي د قیامت دراتلونه کانهم یوم يرونها گویا دا خلق چې ویني دغه ورځ لرا نو دای به بیا ګمانو کې او داسې به وایي چې لم یلبسوا الا عشیه او ضحاها ګمان به وکي او به وایي چې وخت نه تیر کړی دی مگر یو مازیګر او یا یو سار ټیم سورۃ عبس نازل شوه دی پس سورۃ نجم نا او دته سواخم وای دته سورۃ سفرم وای او دته سورۃ الاعمام وای ما قبل کې تخریب د دنیا او منکرینو د قیامت تا نو دلته زجر دے شدید دوی تا او مخ کې یو نوم د قیامت ذکر شات طامه الکبرى دلته بل نوم ذکر کوي الصاخه خلاصه دا چې اول کې توصیف د نبی علیہ السلام کوي بیا تیزی ور کوي په تبلیغ د منیبو چې یو سړی منیب دی داغه پزړه کې محبت ته نو هغه ته تبلیغ ضروری دی د هغه چانه چې هغه پزړه کې انابت نشته دی او مختصر بشارت خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی د سورۃ په شان نزول کې مفسرینو احادیث ذکر کړی دي لند هغه دا دی چې نبی له صلوات و سلام یو ورځ د سو مشرانو مشرکانو سره ناستو غیله دعوت ورکاو څه خبري شروع وي نو یوړون صحابي او عبد الله ابن ام مکتوم پستر ګړوندو هغه راغه او د مجلس باندې سلام وکړو او نبی له سلام نه ست تاسو وکړو نو نبی له سلام لګ طبيعت درون شو د سینه چې دا صحابي خوخ نو خو مقصد د نبی له سلام دا و چې ته خو ما سره شپه ورځ دلته یې هر وخت ته پوس کولې شي وس دا مشرکان کافران راغلي دي او زته له دعوت ورکوما د سره په خبرو کې مشغول او مصروف یم نو ته اوس دی وخت کې را لې او زمانه ته پوس کې نو لګ نبی له صلوات و سلام پدې باندې خپشو نو الله پاک عتاب راولېګ ملامتې نبی له سلام وې دا منیب دی دا مسلمان دی د دعوت او د خبرول دا غوړه دي د کافر نه کافر څه پته لګي چې ایمان راوړي کني راوړي نو چې کله به عبد الله ابن ام مکتوم راغې نو نبی له سلام ویل مرحبا بمن عاتبني فيه ربي
په خیر رالی هغه انسانه چې ستا په سر باندې او ستا په وجه باندې رب مال رزورونه را کړې ده نو ډېر قدر به ولکاو. عبسا خپش نبی علیہ السلام وتولى ومخې واړه ان جاءه الاعمى کله چې راغی د تړون صحابي عبد الله ابن ام مکتوم وما يدريك تشبيك تعالی لعله شاید دا سړی یزکا ځان پاکي او یذکر یا پن حاصل کی فتنفعه الذکر نو پیدا به ور سید تدا ذکر او نصیحت. اما من استغنا هر چغه څوک دی چې ځان به پروا کړی دی د حق نه فانت له تصدى ته هغه ته متوجه کیږي او هغه ته نږدې کیږي. وما عليك الله يزکا او نشته دی پتا باندې چې دا ول ځان نه پاکي الله یزکا چې پاک شو کنه شو د خپل ملګری فکر وکا. و اما من جاءك يسعى وغسوک چې راغی تا ته يسعى کوشش کوي او هو يخشى او دی یریږي د الله نه فانت عنه تلهان تددن غافل کیږي. کلا چرم داس نه دا انها تذکرہ دا صورت چې دی دا نصیحت ته فمن شاء ذکره سوک چې غواړي نو پند حاصل کی. ذالکل شوی دی فی صحف مکرمه په صحیفو عزت مندو مرفوعات اوچتو کی مطهرت پاکو کی بی ایدی سفرت پلاسونو دغه ملائکو سفرانی ملائکی لکون کی ملائکی کرامن چې عزت مند دي برراونی کان دي قتل الانسان ما اکفره هلاک او تباہ او برباد دي شي انسان ما اکفره کم یو شی دی چې دا انسان کافر او منکر کو او د کې د انکار ماده واچولا دا کم یو شی دی. مولانا روم لیکي قتل الانسان ما اکفره هلاک شي انسان ما اکفره څه شي دی کافر کو. کلما نال الهدى انکره هر کله چې دی هدایت ته ورسیږي نو انکار شروع کی. د انکار د وجنا د سشو د کافر شو. هلاک شي انسان ما اکفره کم یو شی دی چې د کافر جوړ کړي دی د جهل دی د ناپوهی دا د حق نه اوریدل دي د علما سره نه کې ناستل دي بس دغه شینو د کافر جوړ کړي دی. نو من ای شیء خلقا انسان سوچو کا د کم شینه ته الله پیدا کړی من نطفتن د ساس کی نا خلقه پیدا کړی دی فقط درو اندازه کړی دی ثم سبیل یسره به لار د ته دراوتلو اسانه کړی د مور د بطن نه دنیا ته ثم ماته به وجنی دا انسان په دنیا کې فاکبره به قبر کې نه نواسی بس ارزل چلاړه غد د قبر شنو ثم اذا شاء انشره بیا کله چې الله غواړي نو را پورته بکی دی انسان را کله نه داسي لما يقضي تر اوسه پورې نه دا کړی انسان ما امره هغه حکم چې الله د ته امر کړی دی هغه نه دی پوره کړی. لما او پلم کې دا فرق به تاسو ته مخ کې ویلو کله نه داسي لما يقضي تر اوسه پورې نه دی پوره کړی ما هغه حکم امره چې دی ته امر کړی دی الله. نو انسان الګ سوچو کا فلینظر الانسان الى طعامه ودي ګور انسان خپل طعام ته ان سببنا الماء صبا چقین من اړو را نازلو را لیګو بو صبن پراتو یول سرا د اسمان نا ثم شققنا الارض شقا او به منګ شړو چو د ازمکه شقن په چول سرا تیغ پکې راوزی فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا بیا منګ را زرغونو په دې ځمکه کې حبت دانې وعنبا وانګور وقضبا او ترکاریانې وزیتونا او خونان ونخلا او کجوري وحدائق غلبا او باغچې غني وفاکهه وابا فاکهه میوي وابا واخو متاع لكم ولانعامكم پدې کې بعض سيزونه ستاسو پیدا ده او بعض ستاسو د څارو ده. څه سيزونه ستاسو پیدا راځي ستاسو د غواو د میخو د نورو څارو پیدا راځي. فاذا جاءت الصواخه کله چې راشي صواخه دا یو چغه ده او د قیامت د ورځې نوم دی. یوم يفر المرء من اخي دا د څه ورځ ده چې تختی بسړې د خپل ورنا و امه او د خپل مورنا و ابيه او د خپل پلارنا و صاحبته او د خپل خزینه و بنيه او د خپل زامنونه دا ولی د یو بل نه تختی بچ د حق را منی راونه وزي پټیږي با که حق را منی راوځي خو ګیرېګما
لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني د هر یو سړي د پاره منهم د دینا یومئذ په دغه ورځ شان یو حال دی یو غبرهټ یو یردا یغنیه چې بے پروا کړي دی د دې بلنا وجوه یومئذ مسپرا ډیر مخونه په دغه ورځ مسپرا روخانه زلیدون کی وي چمکون کی وي ضاحکتون خندیدون کی وي مستبشرا او زیر حاصلون کی وي ووجوه نو ډیر مخونه یومئذ په دغه ورځ علیها په دې باندې غبرتون غبره گرد غبار پروتی ترحقها قطرا او پټکړی به دي مخول نر توروالی اولئک هم الکفرۃ الفجرا دا سوق دي دا خلق دي کافران الفجرا بدکاران سورۃ التکویر نازل شوه ده پس د سورۃ لهب نه ما قبل کی اثبات د باسو کو چې د مرګ نه پس را ژوند کېدل شته دلته ترقی کوي په دغه مسله باندې دعوت سورۃ ملاقات د انسان د خپل عمل سره خلاصه د صورت اول 12 احوال د قیامت شپږ مخکې د پنانه او شپږ وروسته د بغسنا بیا شواهد په صداقت د کتاب او زجر کوي منکرینو ته خاص په مدد دونم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان د شروع کو مز الشمس کو ورت کله چې نور راتاو کړي شي معنا د دې رڼا لار شي او ودا سی بیراتاو کی لکا ولد پټکی دا سی بیراغون کی چې کله کو ورت راتاو کړي شی او بینور شي وایذ النجوم انکدرت او کله چې ستوري ودړيږي وایذ الجبال سيرت او کله چې غرونه روان کړي شي وایذ العشار عطلت او کله چې د لستو میاشتو بلار به اوخي عطلت معطلی اسی پری خودی شي عربو کې چې اوخه به بلار به او لسمه میاشت ونه په انتظار به خلک ناستو چې اوخه ملنګيږي نو داسې لسمه میاشت اوخه دا به خلکو هم د شړ پریدي وایذ الوحوش حشرت او کله چې دا وحشي زناور حشرت راجم کړي شي د غرونو نبا دا وحشي زناور د هموار زمکو تراکوشي د یره او د غبرهټ نه وحشي حیوانات براجم شي وایذ البحار سجرت او کله چې دریابونه ډک کړي شي وایذ النفوس زوجت او کله چې نفسونه زوجت یو ځای کړي شي د روحونو سره وایذ الموءودة سئلت او کله چې تپوس وکړي شي دا ژوندو خخ کړي شو جنکو په بار کې تپوس وکړي شي چې دای څه ګناه کړي و چې ژوندې په خاور کې دفن کولي بأي ذنب قتلت چې پس ګناه قتل شوی وي وایذ الصحف نشرت کله چې صحیفه خوري شي وایذ السماء کشطت کله چې اسمان بے رنگ شي وایذ الجحیم سعرت او کله چې جهنم تیز کړي شي ووري تیز شي وایذ الجنت وزلفت او کله چې جنت نږدې کړي شي علمت نفس ما احضرت نو په بشي هر نفس ما په عمل احضرت چې کړي دی او ځان سره حاضر کړي دی فلان دداس اقسم ز قسم خرم بالخنس په خنس توري بانی دا خنس څنګه ستوره دی الجواری تلون کې دی الکنس او خکار کېدون کې دی د شپې په خپل زیبانی خاص مقام دی زید به الت ودریږي واللیل اذا عسسو قسم دی پشپا چې کله ختیار شي او صبح اذا تنفس او سبا چې کله روخان شي انه لقول رسول کریم قینندا قران پیغام دی د هغه قاصد د رسول کریم عزتمن چې مراد تی جبرئیل علیہ السلام دی ذی قوت خاوند قوت عند ذل عرش په خاوند پنځ د مالک د عرش مکین د عزت والا دی او د غټ مرتبه والا دی مطاع خبره منل کیږي سم امین به امانت ګرځي خبره څوک منی مسموع القول مطاع فی الملأ الاعلى بر ملائک د خبره منی څوک تی انکار نشي کوله امانتګر دی جبرئیل وما صاحبكم بمجنون ند استاسو صاحب بمجنون لونه ولقد رآه بالافق المبين یقینا لدلو دلرا دی محمد علیہ السلام دی جبرئیل علیہ السلام لرا پکنارو د اسمان خکارا وما هو على الغیب بزنین او نه دا پیغمبر محمد علیہ السلام په غیب معنی غیب نه مراد وحیدا په وحی معنی نه دا بزنین بخل وما هو بقول شیطان الرجیم او نه دا وینا د شیطان لټلې شوی دا د شیطان وینا نه ده
فاین تذهبون نو چرته زستاسو د عقلونه ای خلقو عن کتاب الله وطاعته دومره دلایل ته بیانېږي پاین تذهبون نو ستاسو د عقلونه کم طرف ته روان دي ان هو نه دا قران مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقاتو لمن شاء دغه چا د پاره چې وغواړي منکم ستاسو ان یستقیم چې برابر روان شي وما تشاؤون نه غواړي تاسو الا ان یشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله چې رب دې د مخلوقاتو غکیږي سورۃ منفطر یا سورۃ انفطار نازل شوه د پس د سورۃ نازعات نه رب دا دې چې مخکې سورۃ کې تلخیص د احوالو مخکې احوال بیان کړل د قیامت نو دلته خلاصه بیانې په صورت تکویر کې ما قبل کې چې کومه دعوه وا نو دلته پاغه باندې ترقی کوي مخکې ویلو چې هر شي کړي غو حاضر کی دلته وای ما قدمت واخرت دعوه د صورت علمت نفس ما قدمت واخرت خلاصه انقلابات اربعه سلور انقلابات برازي وګورا بسم الله خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان اوچوي انقلابات سلور اسمان انفطرت اوچوي وایذل کواکب انتصرت او کله چې ستوري ودړيږي وایذل بحار فجرت او کله چې دریابونه روان کړي شي ال تډکشیو دلته فجرت روان شو وایذل قبور بعثرت او کله قبرونه کلاو کړی شي دا څلور انقلابات رااله نو اوس بس کېږي علمت نفس ما قدمت واخرت پو بشهر نفس ما پاک عمل قدمت چې مخکې د ځان نه لېږلې دی واخرت ورسته د ځان نه پریښې دی انسان سوچ وکړه یا ایها الانسان ای انسانا ما غرک بربک الکریم کم یو شی دی چې دوکې درکړی تا پرب ستا عزتمن مانی تی دوکه کړی پرب عزتمن مانی عبد الله ابن عمر سے بویلا غره والله جهلو قسم په الله دې چې انسان خپل ناپوهي دوکه کړی دی ناپوه دی انسان ما غرک بربک الکریم سشي دوکه کړی تعالی را پرب ستا عزت من الذي خلقک هغه ذات چې تی پیدا کړی فسواکا ستا اندامونه برابر کړی دي فعدلک نو به تعالی عدل ستا په قد کې در کړی دی نه ډیر دنګ کړی چې برا اسمان ته رسیږي او نه ډیر چیت کړي باز چیت چوي نه څونه بد ښکاری چې قدی نه اندامونه الله برابر کړی دي فعدلک نو قدم له در کړی دي په ای صورت ما شارکبک په کوم صورت کې چې الله غوښته پغه کې ته تیار کړی کله نه داسي بل تو کذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د دین د قیامت و ان علیکم لحافظین وقرا مقرر کړی شوی دی پتا سبحانه حفاظت کوونکی ملائکه کرامن لیکون کی دي عزتمند دي کاتبین لیکون کی دي یا لمون پویږي ما تفعلون پغه چې تاسو کوي ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان بندیان چې دي دا لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې دی و ان الفجار لفی جهنم او یقینا بدکاران چې دي دا په جهنم کې دي یسلونها ورننوزبا د جهنم ته یوم الدین پورز د دین د حساب کتاب وما هم عنها بغائبین او نه بيدای د جهنم نه پټیدون کې وما ادراک ما یوم الدین سشپیک تعالی را چې څومره لوی شان دی د یوم الدین ثم بما ادراک ما یوم الدین سشپیک تعالی را چې څومره ناشنا شان دی د یوم الدین د یوم الجزاء یوم هغه ورځ د لا تملکو چې مالک بنوي نفس یو نفس نیک لنفس دبل نفس بدکار د پاره شي اندهی شي یو ببل سنشي ورکوله والامر نفي د شفیق هری کوي وان امر و اختیار یوم اذن په دغه ورځ ټول لله دا بوي خاص د الله د پاره او د الله سره بي بل چا سره بدا اختیار نه سورۃ مطففین رب داده چې ما قبل کې زج ورکو په ما غرک بربک الکریم سرا دلته ترغیب ورکي ایمان او نیک عمل ته او دعوت سورتم دا الترغیب الى التوحید بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خلاصه د صورت دا چې زجر ورکي رغبت کوونکو ته دا اشیاء حقیره هغه خلک چې په حقیر اشیاء پسیزي هغه لیر ورکي په ذکر د کتاب الفجار سره او به لس حالات بیانې
او زجر ورکی منکرینو د کتاب ته او بشارت ته په ذکر د کتاب الابرار دا غي لس حالات بیانوي او اخر کې زجر ورکی مشرکین ته خاص په مدد د نوم د الله چا مهربان او خاص مهربان د شروع کوم ویل هلاکت ویل للمتوففین د پاره د کمی کوونکو متوفف کمی ته وی دا کمی دی په ارس چې کوي قران آیات عام دی نقصان کې په طول کې په پیمانه کې په نور اعمالو کې چې کمی کوي دی ټولو ته داخل دی او دا قول علماء ذکر کړی دی چې تطفیف کمی یو په اعمالو کې دی شي او دغه سي په طول او په وزن او په دې کې مراد دی شي هلاکت ته د پاره د متوففینو کمی کوون کې الذين کسان زکتالو کله چې دی پیمانه اخلي علی الناس علا په معنا د مين دی د مين الناس د خلکو نه اخلي استوپون پورې اخلي و اذا قالوهم او کله چې دی اغه ته پیمانه ښکارا کوي او وزنوهم یا وزن کوي اغه ته یخسرون کمی کوي هغه زمانہ کې به دوه قسمه کانی ساتلیو یو باندې به خرڅول او په بل به خستل نو چاله چې به ورکول پسپک کانی به ورکول نه چانه چې به خص په درون کانی به ته خستل وسم دا چلونه ورونه دا دکانداران په دې دکانونو کې په دې تلو کې کوي وې دا دونه به کمیږي وې نو کانه وسره چې په دړې کې نه چټا کوي کسونه کمای یا نیم پاو دا ولي کې وې دا موږ ته کمیږي نو څنګه کمیږي نو دا د خلکو ځان له کاروبار خیانت دوکه جوړه کړی دا کله چې دی ور کوي خلکو ته پیمانه او یا وزن کوي یخسرون پغې کې کمی کوي او پخپل پورا اخلي الا یظن اولئک انهم مبعوثون ایا یقین نه کوي دا خلک چې دی برا پورته کړي شي یوم عظیم هغه ورځ لوی تا یوم هغه ورځ د یقوم الناس لرب العالمین چې وبدرګي دا ټول انسانان رب العالمین ته کلا نه داسې ان کتاب الفجار یقینا کتاب د فجار او د بدکارو خلقو عمل نامه چې د لپی سجین دا په سجین کې دا وما ادراک او څه شپږ تعالی را ما سجین چې سجین څه شه ده کتاب مرقوم دا کتاب د دفتر د مرقوم مهر زده بس هغه باندې مهر وال شوی دی هغه کې به اپل غوتی مته سوک نشواله ویلو یوم یذل المکذبین هلاکت ته په دغه ورځ مکذبین لا الذين کسان یکذبون بیوم الدین چې د تکذیب کوي د ورځې د جزا سزا وما يكذب به الا كل معتد اسیم او تکذیب نه کوي په دی باندې مگر هر یو معتدی د حد نه تر وتون کې مبتدع اسیم ګناګار مشرک معتد د حدود شریعونه تیریدون کې مبتدی شو اسیم او ګناګار مشرک اذا تتلى عليه آیاتنا کله چولستل شي په دمانه زمن آیاتنا زما آیاتونه چې کله په دمانه ولستل شي نو دې څه وای دا وای دا د قصیدې د پخوانو قال وای اساطیر الاولین قصیده پخوانو دی کلا هرگز داس نه دا بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ را وستل شوی دی د دې پزړونو باندې زړه د خپل خراب دی او نسبت بل چاته کې شیخ الاسلام امام ابن قیم وی دا رین چې دی دا اول راشي زنګ به پسې تبع راشي به پسې تاله ولګيږي دا صفت د زړونو د کافرانو به ختم الله علی قلوبهم شي زنګ راغ وسته شوی د دې پزړونو باندې ما کان یکسبون علی قلوبهم ما کانوا دا ما کانوا دا فاعل شد پاره درانه زنګ را وسته د دې پزړونو باندې علی قلوبهم دا علی قلوبهم جاری مجرور متعلق پرانه پورې شو درانه د پاره فاعل څوک دی ما کانوا فاعل دی یکسبون هغه چې د کسب کاو کلا حق خبر ده انهم عن ربهم یقینا دوی به د خپل رب نه یومئذین په دغه ورځ لا محجوبون پرده کړی شوی وي پرده کې بوي ثم انهم لسوال الجحیم یقینا دوی به داخلي کې جهنم ته ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون او به ویل شي دیتا دا هغه جهنم دی چې تاسو په نسبت درو کوو تاسو نه مانه کلا حق خبر ده ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا کتاب عمل نامه د ابرار د نیکانو خلقو دا په علین کې و ما ادراک ما علیون او څه شي کوم تعالی را چې علیون څه شه ده کتاب مرقوم دا یو دفتر دی مهر زده
یشهده المقربون چې حاضریږي باندې تا مقرب د ملائکو نه. ان الابرار لفی نعیم یقینا دا نیکان خلق به په نعمتونو کې علی الارائک په تختونو باندې بناستی ينظرون یو بل ته بګوري تعرف او ته پیجنې په وجوههم د دې په مخونو کې نظرت النعیم تازگی د نعمتونو یسقون اسکل بشي په دای باندې من رحیق مختوم هغه شراب مختوم چې مهر زدی خالص بوتل بند کړي شوی ختامه مسک د دې خوشبوئی به د مشکو نه وي بوتل به بند وي طیبه مسک او د دې خوشبوئی به مشک وي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون دا سو غواړي نو رغبت کې وکي په دې کارونو کې رغبت کوونکي فلیتنافس رغبت کوونکي دې رغبت وکي چې دا وته ملاو شي کنه ومزاجه من تسنیم او د دې ګډون به د تسنیم چینینا تسنیم عینن وچینه دا یشرب بها المقربون چسکی بد دینه مقرب بندیان ان الذين اجرموا يقينا کسان چې جرمونه کړی دي كانوا من الذين امنوا يضحكون ودی په دنیا کې په مؤمنانو پوری خندا کوونکی چې مؤمن به ولیدنو خندا به ور پوری کولا کله به یو نوم قربانی خود کله بل نوم کله یو لیبل کله بل لیبل او خندا به ور پوری کولا یضحكون و اذا مروا بهم او کله چې بدی تیرېدل بهم پدی کافرانو باندې پدی مسلمانانو باندې یتغامزون یو بل ته به اشاره کولی هغه دی لاړ او دسې دی وغه سې دی وایزن قلبوا الى اهلهم کله چې بتلل د خپل کورونو ته د اهل مراد خپل کورونه خپل ملګری انقلبوا فکهین نو تلل بدی ډیر په مستی او په تکبر سره وایزا راوهم او کله چې به ولیدل دا مسلمانان قالوا ویل به انها اولئک لضالون یقینا دا خلق چې دي لضالون خامخا بیلاری دي او دا خو گمراهان دي لکه سورته اعراف کې مدا تیر شو الله او اتسما د ذمہوار مقرر کړي چې ته پیدا فتوی لګي وما ارسلوا ندی لګلې شوی ندی مقرر شوی دا خلق په دای باندې حافظین نگهبان فاليوم الذين والله وان رزق کسان چې مؤمنان دي من الكفار يضحكون کافرانو پوری به خاندي خندا به وکي على الارائك پتختونو بناست ينظرون یو بل ته بګوري او کافران به روان کړي او راکاږي به په زنجیرونو کې او جهنم ته به ورغورځي هل سوی بل کفارو مؤمنان به بازي د بازو ته وي چې آیا سزا ورکړې شو کافرانو ته ما كانوا يفعلون دا هغه څه چې دوی به کول دنیا کې سورۃ انشقاق مکی سورۃ نازل شوه ده پس سورۃ انفطار نه ما قبل کې د عمل نامو حالت بعد الموت بیان ک نو دلته داغه حال بیانوي په وخت د حشر کې دعوت سورۃ هم دا ترغیب ال الاعمال الصالحه خلاصه د سورۃ اول کې احوال د حشر دعوت سورۃ بیا بشارت او تخویف اخروی او بیا شواهد خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم اذا السماء انشقت کله چې اسمان وچوي و اذا اذنت لربها او تابع شي د خپل رب وحقت او داول لایق او مناسب دي چې د رب خبره نه مری نو سبا کوي پکار داده اذنت چې وګ کی دي حکم در رب تا وحقت او داول مناسب دي و اذا الارض مدت او کله چې زمکه راخ کدل شي والقت راو غرزي ما هغه سپیها چې په دې زمکه کې دي انسانانو خزاني وتخلت او خالق لشي واذنت او وکي دي لربها حکم د خپل رب تا تابع شي د حکم در رب وحقت او داول لایق او مناسب دي بل لاري نشته دي یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقی اے انسانا تی مشقت کوونکې په اعمال صالحه سره لګیای مشقت کوونکې د خپل رب ته کدحا په مشقت کولو سره فملاقیه نو تب مخامخ شي رمضان المبارک میاش کې موږ د ورځې روزه نیسو د شپې تهجد کو د شپې تراوی کو د ورځې قران ته ناستو نن د 3 بجو پوری ناستو وایو دا مشقت موږ د رب العالمین نو امید ده چې الله ستاسو لپاره دا مشقت موږ وباسو د دې اجر او ثواب به تم لراکه انسان ته کادح مشقت برداشت کوونکې الی ربک خپل رب طاقت حن په مشقت سره فملاقيه نو تبو سره مخامخ شي فاما من اوتی کتابه بیمینی هغه څوک چې ورکړي شي د کتاب د بیمینی په خپل خلاص
فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چې حساب وشي سره حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا او وبګرځي خپل اهل جنتیانو ته مسرورا خوشاله. واما من اوتي کتابه وراء ظهره وغسوک چې ورکړي شي د عمل نامه رسته د شانه په کس لاس شا طرف نو ورکړي شي د بی عزتۍ د پاره فسوف يدعو سبورا ان غواړي بده هلاکت ويسلا سعيرا ونوزي بغرم ورتا انه كان في اهله مسرورا یقینا دیو په اهل دنیا کې په خپل اهل کې مسرورا ډیر مستی کوونکې خوشاله انه ظن ان لن يحور یقینا د دا یقین و دا خیال ان لن يحور چې دا براونه ګرځي الله تا بلا ثابت خبر ده ان ربه كان به بصيرا یقینا د رب ودل بصيرا لدنکه فلا نداس يقسم ز قسم خرم بالشفق په شفق شفق یا سپینوالی ته ویل کېږي او یا د حمرت سوروالی ته ویل کېږي چې نور پریوزي د دین وروستو پس سپینوالی او سوروالی اختلاف د بین العلماء هغې ته شفق وایي. واللیل یو قسم دی په شپه باندې وما وسق وغه څه چې دی راجمع کړي دي د شپې راجمع کړي دي ځان کې. والقمر یو قسم دی په سپوږمۍ عزت تسق کله چې پوره شي لترکبن طبقا عن طبق نو ورځئ تاسو د یو حالت نه پس د بل حال نه. ابتدا کې روزه شروع شو وسو ګوري میاشت هغه د ورکه شو ورځ په ورځ حالات بدلیږي څنګه چې شپه ورځ نور اوس په میداسه زمون حالات بدلیږي. لترکبن طبقا عن طبق ورزی تاسو دیو حال نه بل حالت تا فما لهم نسو حال دے سو وجد دی خلق لر لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي. و اذا قرئ عليهم القران لا يسجدون کله چې دی ته د الله کتاب ولستل شي نو دی سجده عاجزی نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون بلکې کسان چې کافران دي دی یکذبون تکذیب کوي د حق. والله اعلم بما يوعون الله پاک دے اعلم پویدون کې بما پاک سبانی یوعون چې دی جمع کوي پټای په خپل سینو کې یوعون فی صدورهم من الشرک فبشرهم بعذاب الیم زیر ورکه دی ته په عذاب الیم درناک سره. الا الذين مگر کسان امنو چې مؤمنان دي او عمل کړي دي الصالحات نیک عمل کړي دي د دې د پاره د اجر غیر ممنون نه قطع کیدون کې به انتها. سورتی بروج نازل شوه د پس سورتی شمس نا مخکې زجرونو دلته ترقی کوي چې دوی مقابله د حق پرستو کړي دا نو الله ول سزا دنیا کې مور کړي دا او په آخرت کې دعوت صورت تخویف دنیوي د پاره د مخالفینو خلاصه درې شواهد تخویف د دنیا یو مثال او تخویف اخروی او بشارت او دلایل عقلیه او صداقت د قران خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم. والسماء ذات البروج قسم دې پاسمان چې خاوند دې د بروجو د ستورو والا غټ غټ ستوري او لاري پکې دي. والیوم الموعود او غورز چې وعده کړی شوی دا وشاهدین او گواہی کوونکې مشهود چې پچا گواہی کیږي. شاهد او مشهود کې ډېر اقوال دي. شاهد انبیا مشهود امتنا شاهد عملنامه او مشهود نفسنا شاهد اندامنا او مشهود انسان نفس شاهد الله او مشهود مخلوق شاهد الله او مشهود یوم القیامه شاهد محمد سلام مشهود امت نبی علیہ السلام امت محمد علیہ السلام دا شاهد شو او امم سابقه مشهود علیہ شو. عیسی علیہ السلام شاهد او امتی دا مشهود شو او محمد صلی الله علیه وسلم او قیامت ورځ انبیاء ټول شاهد او امتونه مشهود علیه ملائک شاهد او خلقی مشهود علیه. دا معانی ټول کشته ده گواه کون کې مشهود او پچا چې گواہی کې دي شي قتل الانسان هلاک دي شي انسان قتل دي شي انسان. الاخدود قتل اصحاب الاخدود قتل دي شي اصحاب الاخدود د خندقون والا. النار ذات الوقود چې ووري بل کړو او خاوندان د ور بلولو خاشاک پکې را جمع کړیو.
لنډه د دې په باره کې صحیح مسلم کې حدیث دی ملک ذو النواس د یو بادشاہ تیر شوی دی دا سخت ظالم و خلکو ته ویلا چې تاسو دا زما دین ومنئ او دا دین حق دین پرېږدئ چا نه پرېښودو نو خندقونه وکنستل او هغې کې به اور بل کو او چې چا به اسلام نه پرېښودو نو هغه خندقونو کې به اچو او سول به نو داس یو زنانه راوسته شو په هغې کې ماشوم و نو ایمان نو واپس شه کنه دې اور ته دې غورځو نو یو پوجي را منډې کړې ا ماشومې ته د غېږې نه واخیسته اور ته گزار کړ او مور یې په جړا پات شوه ا ماشوم بچي ورته د اور نه چغې کړې د لمبو نه وې مورې راځه دا جنت کې اور نشته دی نو دې ملک ذو النواس دا کار کړی دا خندقونه تیار کړیو او خلک سول عبدالله ابن تامر واقعه هم د دې په باره کې راغلی دا به یو نوجوانو چې هغه ته طریقه وښودله او په هغه طریقې شهید کړ هلاک شي اصحاب الاخدود د خندقونو والا النار ذات الوقود هغه اور چې دی پکې اور بل کړی وي زم علیها قعود کله چې دی په دې خندقونو باندې ناستو وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دی په هغه څه چې کولی د مؤمنانو سره شهود حاضر دی مخامخ لیدل څه پټې خبرې نه وي وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد او دی بد نو ګڼلې منهم د دې مسلمانانو نه دا خبره بدلی دلی وا الا ان يؤمنوا چې د ایمان راوړې او په الله چې هغه د زورور الحمید ستایل شوی ذات د دې نقصان داو د دې وجنا شیخ الاسلام ابن القیم په تفسیر البدعی کې لیکلی دي چې مشرکینم د موحدین سره په سمانه جګړه ده نور سبدي تی نه دي لیدلې دي په توحید سره جګړه ده او د بدعتیانو د متبعین سره په څه جګړه ده صرف په اتباع د سنت او د معطلو د اهل سنت سره په سمانی جګړه ده په اثبات د صفات د الله روافضو د سمانی جګړه ده د سنیانو سره په محبت د صحابه کرامو دا په بدایع تفسیر کې شیخ اسلام امام ابن قیم لیکلی دي مغه خبره ده د مؤمنانو سره د خلکو په څورانه ده خو په توحید د بدعتیانو په څورانه ده په سنتو د نورو د معطلو او د نورو مشبهو موږ سره په دې ورانه چې موږ هغه صفات چې الله ځان له ثابت کړي دي هغه له ثابتو دی نه مني وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد چې ایمان راوړي دي په الله چې زور ورستایل شوی ذات ته هغه ذات ته چې هغه لري اختیارات د اسمانونو او د ځمکو دي الله په عرش باندې شهید گواه دی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقینا کسان چې تکلیف رسي مؤمنانو سړو مؤمنانو زنانو وتا ثم لم يتوبوا بتوبه ونباسي فلهم عذاب جهنم د دې د پاره د عذاب د جهنم ولهم عذاب الحريق او د دې د پاره د عذاب سوزون کې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړي دي او عمل کړي دي نیک په طریقه د پیغمبر لهم جنات تجري من تحتها الانهار د دې د پاره دي جنتونه او باغونه بېګي بلان د دین نهرونه ذالک الفوز الكبير نو دا د لوی کامیابی الله دې زما او تاسو نصیب کی ان بطش ربک لشدید یقینا نیول د رب تاسو ډیر سخت دي انه هو يبدئ ويعيد دی الله اول دا مخلوق پیدا کړی دی ويعيد او بیا به الله ته واپس کیږي وهو الغفور الودود الله دې بخون کې الودود مینه کوي موحدین سره ذل عرش المجید مالک دې د عرش خاوند دې د عرش المجید او د لوی بزرګي او د غټ عظمت شان والا ذات ته فعال لما يريد کوي هغه څه چې الله اراده وکي د سې اراده چې الله وکي هغه کوي هل اتاک حدیث الجنود آیا راغلی تا ته خبر د لخرو د فرعون او د سمودیانو د دې ډېری لخرې وي خبر د لخرو د فرعون او د سمودیانو د دې مالم زیاتو عدد هم ډېرو بل الذين كفروا في تکذیب بلکې هغه کسان چې کو پرې کړو په تکذیب هغه په تکذیب کې دي کافران په تکذیب کې دي هغه حق نه انکار کوي نی مني
والله من ورائهم محیط او الله پاک د هر طرف نه محیط احاطه کون کې راګیرون کې دی وراءهم معنا موقع د هر طرف نه احاطه کون کې دی بل هو قرآن مجید بلکې دا قرآن دی مجید دلوی شان والا کتاب فی لوح محفوظ پاغه تختو محفوظو کې د تغییر او د تبدیل نه څوک بدلول نشي او الله ذمہواری اخستې ده سورۃ طارق نازل شوه دی پس سورۃ بلدنا ما قبل کې عذاب د مخکنو نو دلته عذاب د موجوده او ذکر کړي ما قبل کې تخویب د آخرت بیان شو دلته پاغي شواهد دعوت سورۃ مهل الکافرین کافرانو له مهلت ورکا خلاصه دا چې ابتلا نه ابتدا او د شروع نه په صورت کې دو شواهد پیش کړي بیا دلیل پیش کړي په اثبات د قیامت او دو شواهد اخر کې او زجر ور کوي او دعوت صورت خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم والسماء والطارق قسم دې په اسمان والطارق او په طارق ستوري باندې طارق اصل کې ټنګولو ته وي او طارق دلته مراد ستوره دی یو خاص ستوره دی چې د شپې یو ځای کې راخیږي او خاص مقام باندې ودرېږي اسمان گواه دی او طارق ستوره وما ادراک سشپیک تعالی رحمت طارقو چې دا طارق د شپې راتلونکي ستوره څه شی دی النجم الثاقب دا د ستوره الثاقب روخا نازلیدون کې ان کل نفس لما علیها حافظ ان نافیه نه ده هیڅ یو نفس الا لما په معنا د الا نشته ده هیڅ یو نفس مگر په د باندې حافظ حفاظت کوونکی دي څوک حفاظت کوي ملائک به مقرر دي فلینظر الانسان مما خلق ودي ګوري انسان مما خلق د څه شي نه پیدا شوی دی انسان ته وګوره ځان ته د څه نه پیدا شوی خلق مما دافق دا غوبوټو په هون کو نه یخرجو چراوزی من بین الصلب د مینز د ملاد سړی نه وترایب او د مینز د سینوی د اډو کې د زنانه نه انه علی رجع لقادر یقینا دا انسان په دوباره انه یقینا دا الله پاک علی رجعه په دوباره ژوند دی انسان باندې قادر دی ته د یو ساس کې نه پیدا کړي غټ پټ انسان نه جوړ کو دنیا کې د دومره زندگی تیر کړه بیا دې پیدا کولې نشي انه علی رجع لقادر یقینا الله پاک په دوباره ژوند انسان باندې قادر دی یوم تبل السرائر هغه ورځ چې ښکار بشي رازونه پټ رازونه هغه عقیده چې په ځړ کې پرته دغه به مرخکار شي فما له من قوت ولا ناصر نبید د پاره سو قوت او نسوک مددگار والسماء ذات الرجع قسم دې پاسمان یا گوا دې اسمان ذات الرجع چې دا خاوند دې د باران د بر ناراضي والارض یو گوا د زمکه ذات الصدی چې خاوند د چاودلو بوټي تیراوزی انه لقول فصل چې یقینا دا قران وینا دا فصل ډیر حق او واضحه وما هو بالهزل او نه دا قران بالهزل ټوکي او غب شپ ټوکي نه دي انهم یکیدون کیدا یقینا دای مکر او فریب کوي چل ولو دوکا کوي ستا خلافو واکید کیدن او ز تدبیر کو ما د خلاف تدبیر په هلاکت فمهل الکافرین نو مهلت ورکا کافرانو لا امهل فمهل الکافرین مهلت ورک کافران مهلهم رویدا مهلت ورک رویدا لګ غوند زمانہ دا لشل کال دی الله بیا به مال راضی بیا به پته ولګیږي بحمد الله تعالی دیزه پوری لس بابونه پوره شو نو دو بابونه پات شو یو لسم باب او دو لسم باب یو لسم باب د دیزه نه شروع کیږي سورته زحا پوری او د زحا تر سورته الناس پوری دا دوړه بابونه به سبا او ان شاء الله ک ژوندو الله دې زما او تاسو نیک عمل او اخلاص تقوا او پرهیزګاری نصیب کی سونه دا خويندې زنانا او دا ورونه ناستو
او تکلیف یې تیر کا الله د دې هر قسمه شری حاجتونه یې الله دې ول د غیبی خزانونو پوره کی الله دې زمونږ او تاسو ژوند کې خیر او برکت واچي او الله دې زمونږ د ټولو ګناہوں معاف کی الله دې زمونږ د ټولو شری حاجتونه پوره کی څونه مشران دې وختونو کې وپات شوي دي زمونږ خپلوانو ټولو رشتہ دارانو مسلمانانو مؤمنانو ټولو باندې دې الله رحم وکي الله دې قبرونه اولاد نور نډکی ناجس والدا نور څوک وفات شوي ټول رحم دې الله په ټولو باندې وکي الله دې زما او تاسو ګناہوں معاف کی سبب ان شاء الله هم دغه 8 بجې نه شروع کوو او بس دا ګنټه یو نیمه ګنټه به لګيږي بچا سره وخو اخلاص سره راشي او دعا کې شریک شي او نور تاسو خپلوان دوستان ملګری هغه تم ویل شي دعوت ولور کې چراشي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك